د کلیوالي رنګونو د خپرونې درنو لیدونکو السلام علیکم ستړي مشئ درنو دوستانو د دې ونې په دې ځانګړي خپرونه کې موږ شیګل ولسوالۍ ته راغلي یاستو هسې خو هم شیګل ولسوالۍ په دا وروستیو کې په خواله رسنیو او ټلویزیونونو کې خورا ډیره مشهوره شوې ده موږ هم دا ځلې د شیګل ولسوالۍ یوې لرې پرتې درې شینګښ ته سفر تکل کړی دی شیګل ولسوالۍ چې ډیر زیات نفوس لري او دغه نفوس د دې ولسوالۍ په ډیرو لرو پرتو غړو درو کې پروت دی یا ځای پر ځای شوی دی شیګل ولسوالۍ د پیملام لاحسین لچی او شینګښ په څیر ښکلې درې لري موږ هم غواړو چې د دې ونې په دې ځانګړي خپرونه کې شینګښ درې ته لاړ شو هلته به د دغې سیمې ښکلاګانې طبیعي منظرې او د خلکو ژوند ژواک او دودونه هم راخلو دغه ښکلاګانې به له تاسو سره شریکوو که څه هم د خلکو په وینا باندې دغې سیمې ته تقریبا 4 ساعته مزل دی او د موټر له مزل وروسته به موږ بیا پیاده مزل هم را په غاړه دی نو درنو لیدونکو موږ هم غواړو چې دغې سیمې ته ورسیږو دغه ښکلاګانې په تاسې باندې هم وګورو نو چې نور ناوخته نشي زما هیله او تمه له تاسې دا ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ موږ هم اوس د شینګښ پر لور باندې به حرکت کوو نو دا چې په موږ نور ناوخته نشي غواړو چې حرکت پیل کړو درنو لیدونکو د شینګښ ښکلاګانې او ښکلې منظرې به له تاسو سره شریکوو زموږ بلتیا وکړئ درنو دوستانو د ملالم کلي نم تقریبا نیم ساعت مزل وکړو دلته په للم کڅ کې پوخ سړک ختمیږي او لدینه وروسته سړک کچه شروع کیږي خام سړک د نو زما سره په سفر کې قدرمن صافی صاحب هم دي صافی صاحب څنګه خیر لاره خو ډیر زیات آزاد نشولې نه نیو پازک شو لاره خاله ان شاء الله نو پوخ سړک خو پای ته ورسېدو کچه سړک شروع شو څه فکر کې چې دغه ایسته سړک ستا لپاره به ستونزمن نه ان شاء الله خیر به ان شاء الله خو په قلاره خو په حوصله په طبیعت بزو درنو دوستانو هغه پورې کله د لچی په نوم باندې یادېږي له دې وروسته ټوله سړک او ټوله لاره دا خامه شروع کیږي او تقریبا د ځای خلکو په وینا باندې چې موږ ته 2.5 ساعته پلي مزل لا نور هم پاتې دی تقریبا 2.5 ساعته مزل موږ ته نور لا هم پاتې دی دا ټولې سختې دا ټولې ستونزې او مشکلات یوازې د دې لپاره ګالو چې زموږ هیوادوال د کونړ بیا خاصتا د شیګل او د شینګښ د ښکلاګانو نه برخمن کړو دغه منظرې او طبیعي ښکلاګانې ورباندې وګورو دا لاره تر ډیره بریده د ولسی وګړو پر خپل شخصي لګښت باندې وهل شوی دا دلته ولسی دودونه او اشرونه لا هم ژوندي دي دغه سړکونه ولسی خلکو د اشر په دود او د اشر په شکل باندې وهلي دي نو زوبه د دغه ښکلاګانو منظرې د طبیعت منظرې بل تاسو سره شریکوو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي درنو لیدونکو موږ د شیګل عمومي سړک رابیل شولو دلته یو پرې سړک د شینګښ درې ته راغلی دی زه دا مهال د شینګښ درې په خوله کې ولاړ یم وخت مازیګر ناوخته دی او ماښام هم په نږدې کېدو باندې دی تقریبا را رسېدلی دی نو څوک خو لا نه دي راغلي نه پوهېږو چې دغې درې ته نور څومره مزل پاتې دی لاره به څنګه وي او زموږ موټر به تللی شي که څنګه خو دلته به له ځایي خلکو یو څوک به خامخا پیدا کوو تر څو د هغوی نه پوښتنه وکړو چې دغې درې ته څومره لار نوره پاتې ده موږ به ورسېږو به نه رسېږو نو هغلته یو موټر را روان دی له دوی د دغې موټر د چلوونکي نه پوښتنه کوو چې دغې درې ته څومره لاره پاتې ده
السلام علیکم. وعلیکم کاکا جان السلام. ستړی مشي جوړ تازه تکړه ستړی مشي ورته هم ستړی مشي څنګه سي کاکا خیر راغلی سیادم ښه دی قراري ده او چېرته روان یاستئ موږ صرف شینګښ ته روان یو خو لاره سي مونږ خو هم شینګښ ته روان یاستو نابلد یو څومره لار به شینګښ ته پاتې وي لاره سي به ډېره ده تر یو ځای پورې دا واړه موټر تللی شي او د هغې نه پورته بیا چې فورویل ګاډی نه یو غټ ګاډی نه سي بیا نشي تللی څنګه دا زموږ موټر به لاړ شي ستاسو موټر به ډاټسن دی دا خو به ګزاره وکړي کوم مقدار به ګزاره به وکړي خو زموږ د اورکوټې ګاډی چې دی هلته نه رسېږي نو مونږ خو نابلد یاستو که چېرته راباندې شپه راشي بیا به څه کوو نو شپه خو دلته د پښتنو وطن دی او ځای کې به شپه وکړي خو لکه د ګاډي مطلب دا چې لږ مشکل دا چې د سړک خراب دی نو څه اندازه به تکلیف وي نو که چېرته مونږ موټر ودرو او نو مو اورېدلی چې بر شینګښ مونږ هم بر شینګښ ته ځو څومره به پیدا مزلي نو موټر چې ودروي د هغې نه بعد بر شینګښ ته سیا به یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه پیدا لا نور هم شته دی که ورسېږو تاسې مشوره کوئ ولې به نه درکوو صاحب هر کله راشئ صاحب ډېره زیاته مننه خیر وشي نو موږ هم درپسې یاستو الله هم په خیر سره خیر سم الله راورسېږي سلام السلام علیکم خان انډیواله ستړی مشي جوړ تازه تکړه څنګه یې خیر دی د اوبه د سکودلو دي بالکل ولې ها نو دا خو ډېر یخ دي که نه نو خو داسې ده چې دا خو دلته موږ جوړه کړې ده ځایونه ورته فرش کړي ده اوبه م راټول کړي دي چټ ته نو کور استفاده هم دې کوو د لارې چینه ده نو ډېر مزیدار اوبه هم لري دا اوبه په طبیعي ډول باندې همدغسې را پیدا شوي دي چینه ده خو چا تېر خاطر نه دا خپل همداسې چې زما یادېږي ډېر پخوانه پیړو چینه ده نو داسې خپل هم دغه کړي دي دا خو داسې کوم ځانګړی نوم څه خو لري داسې پخوانه ته مشران وایي چېرې دا بشرۍ چینه ده که نه چې زموږ یادېږي بشرۍ نو بشرۍ به ورته البته په دې خاطر وایي چې پوښتنې مشران نه مام کړي چې یاره اوبې خوندورې دي اوبې خوندورې دي په دې خاطر ورته زه خو دې غلطه وڅښم وڅښه بالکل دوستانو خلک خو د معدني اوبو صفت هم کوي خو تاسو به د دې اوبو خوند نه یې کتلی دوه خاصیته لري مشه دا یو یې دا ده چې په ژمي کې ګرمي نرماله یې داسې او اوړي کې بیا یخي د دې نه هم یخي او ډېرې یخي اوړي کې څومره چې هوا تودېږي دا اوبه یخي څومره چې هوا تودېږي نو اوبه یخېږي څومره سړې دي هغومره ګرمېږي والله چې جنتي خلک یاستئ ډېر زیاته دا اوبه یوازې همدا د ژمي په موسم کې یا په نورو موسمونو کې کله خو دا چینه وچېږي نه بعضې داسې چینې چې په یو موسم کې راښکاره کېږي بیا بېرته وچېږي په یو حال د پسرلي کې بیا زیاتې دلته ورته دا پیپونه لګولي دي که نه نو دې کې بیا رابېږي بیا دلته څوک راځي کور دپاره استفاده کوي منګی یا بوشکه راوړي داسې ورته نیسي نو کور ته یې وړي سکیم هم شته دی خو د دې ځان له خوند دا موږ بیا سکرو دپاره دا د کورونو او دا د ولس خلک یې هم نور نه وړي وړي ټول دلته د دې کلي شینګښ د مرکزي کلي مخه ده ګودر دی د دې کلي نو زه به یو غړپ اوبه وڅښم او بیا خو ما ورته ډېر مزل هم راته راغلی بالکل او مزل خو به کوو دوستانو زموږ وطن رښتیا هم خدای تعالی د ډېرو نعمتونو پیرزو کړې ده چې د هغې له جملې یو دا اوبه او بل دا طبیعت او چاپېریال دی جګ غرونه دنګ نخترې او د شینګښ د سهارني نسیم خوږې وږمې هغه څه دي چې د انسان زړه ته د جنتي هوا احساس بخي زما په څیر د یو وچ پچ او کلک ذهن خاوند چې زړه هوا کوي د هغو خلکو به څه حال وي چې د شعر ښاپېرۍ او ملکۍ بیداروي ما ته خو د دې سیمې په لیدو سره د کاروان صاحب یو شعر را یادېږي هغه وایي چې سهارنۍ بلبلې ورسره مله کړه نغمه د غره په خوا کې کلیه ستاسې اذان خوږ دی د کاروان صاحب دا بیت د دې سیمې او طبیعت لپاره یو ډېر ښکلی او زړه راښکونکی انځور دی درنو لیدونکو زه دا مهال په مرکزي شینګښ کې یم سهار مهال تقریبا 8:30 بجې دي بېګا د شپې ناوخته راورسېدلو یو خواته تورتم او بل خواته ساړه هغه څه و چې زه له ما سره یې ویره او ډار ملګری کړو زما همکار حمید ځواکمن او موټر چلونکي مجاهد خان صافي راته ډاډ راکوو
او فیصله او پرېکړه هم په دې وکړله که چا ماجې سات هم راته وکړو ورسره به پاتې کېږو. هماغه و چې یو ځوان د حسن خان په نوم راسره ملګری شو، خپلې حجرې او دیرې ته یې راوستلو، اور یې راته بل کړو او د یوه ښه کورني بانګي پیرزو یې راباندې هم وکړله. د دغې یخني شوروا او غوښې صفت او خوند زه تاسو ته په لفظونو کې نشم بیانولی. شینګښ ته راغلی یم او د شینګښ په مختلفو سیمو کلیو او بانډو باندې به ګرځم. نن ټوله او کره ورځ هم همدلته ده. د دې سیمې ښکلاګانې، د دې سیمې د خلکو ژوند ژواک، دودونه او کلتورونه به تاسو سره شریکوم. خو هلته پورې غاړه د یوه غر او غونډۍ په سر یو کچه کوټه ښکاري. زړه مې غواړي چې همدغې سیمې ته لاړ شم. خو دغې سیمې ته ورغلې لاره د ډېرو کږلېچونو او ګړنګونو نه ډکه ده. لاندې یو خوړ دی او په دې خوړ کې اوبه روانې دي. اچا څنګه ویلي دي چې د خوړ نه پورې یاري مه کړئ، یا به باران وي یا به خوړ راوتی وي. نه، باران خو نشته دی، هوا ډېره ښکلې ده او لمر هم خپلې زلفې په غرونو او نښترو باندې راپرېښي دي. هوا هم ډېره معتدله او ډېره خوندوره ده، لمر هم ډېر خوږ لګېږي. زه به هم دغې سیمې ته ځم، تاسې به هم راسره یاستئ. د دغې سیمې ښکلاګانې او طبیعي منظرې به له تاسې سره شریکوم، خو ما به تنها نه پرېږدئ. راځئ چې عمل ته لاړ شو. درنو لیدونکو، مرکزي شینګښ ته راغلی دا سړک په همدې ځای پای ته رسیږي. پورته لا هم په ګڼ تعداد کلي، کورونه او خلک پراته دي، خو سړک نه لري. دا سړک تر ډیره بریده د ولسي خلکو د عشر او د خپلو لاسیو د خواریو پر مټ ویستل شوی دی. دلته به د دې سیمې له خلکو سره خبرې کوو. یو کاکا را روان دی. السلام علیکم. السلام علیکم. کاکا ستړی مه شئ، بخیر تازه تکړه په خیر. السلام علیکم. کاکا ستړی مه شئ. څنګه یې؟ صحت هم ښه دی؟ په خیر یې وي؟ ګرړې ده. تاسې څنګه شئ کاکا؟ ساتي خیر دی. په خیر راغلی. تاسې مېلمانه ژوند څنګه خیر راغلی وي؟ زندګي ښه ده؟ جوړې خیر. ستاسې نوم څه دی او د کوم ځای راغلی؟ موږ د دې بر شینګس نه رالو، بر کلي نه، او نوم مې دران جان دی. کاکا موږ خو هم نن راغلو ستاسې سیمې ته او رښتیا هم دا سیمه ډېره ښکلې ده، ډېره په زړه پورې ده، خلک یې ډېر مینهناک او مینهګر کې دي. بالکل. ولې تر اوسه پورې په دغه دومره نظامونو کې دې سیمې ته او دې کلي ته تر اوسه پورې یو سړک هم نه دی راغلی؟ علت څه شی دی؟ نو البته موږ خو ډېر کوشش کوو، خو موږ سره د حکومت همکاري لا اوسه پورې مخکې کلې وه. دا دې ځای پورې سویډن موسسې دغه و سړک ده دې ځای پورې، خو پورته بیا د هغې نه وروسته هېڅ امداد نه دی شوی. دغه پاتې دي، سړکونه پاتې دي، د تعمیر مخ ته هغه پاتې دی. ډېرې ستونزې لرو. په دغه بر کلي کې څومره خلک اوسېږي؟ ډېر بر کلي کې ډېر خلک دی، 200-300 خلک دی پورته دی. د رمانې ډېر مخلوق پروت دی، بانډې دي، کلي دي، دغه ده خلک ډېر دی. خو ستاسې ژوند دلته څنګه روان دی او د روزانه یا روزمره مصروفیتونه څه شی دي؟ زمونږ ژوند دا دی چې وروره د دغه غواو د بزي او یا د کروندنه دغه څه شی فقط دغه شی دی، نور د غریبۍ ژوند دی. نو تا دغه سفر توخه راخیست چې له چېرته روان یې؟ ته په کوم لوري د سفر دی؟ موږ کته دی دغه ته وځو، مثال کې بازار ته وځو، د کته کوم ځای ته چې ځو که نه، نو دا غاړه غوټه زمونږ ټوله د شا ده. یا به خره دغه کو باره و، په خره به وړو یا به په شا وړو. دغه غوټې راسئ وروره کته ځو، دلته لاندې بانډه مالم بولی یا بل څه شی کلي، نو دغه دپاره وځو او دا غوټې موټې وباسو او بېرته په شا دغه مشکل دی. نو د سړک نه مشکل دی راته، ګاډی نشته، بل څه نشته چې پکې لاړ شو. ما خو ساعتونه مزل وکړو په دې لاره چې راتللم. یو د روغتیایي کتنځای یا صحي کلینیک هم نشته. چې مریض پیدا شي څه کوئ بیا؟ موږ چې مریض پیدا شي په لرګو کې تړو یا په کټ کې اخلو او هغه چې روان کو هم داسې ده چې د دې ځای نه چې موږ وباسو هغه یا ژوند د لاسه ورکلی او یا په تکلیف کې ډېر اخته یو، ډېر اخته یو. دا مریض چې کوم دغه پیدا شي نو موږ په لاړو کې وتړو یا په کټ کې دغه کوو. کسان راغونډ کو کلي کې ګرځو، خلک راغونډوو چېرې دا مریض موږ څه وباسه ګاډي ځای ته، د هغه نه کته بیا هسپتال ته وړو. کاکا ستاسې نوم څه دی؟ زما نوم حبیب جان. د دې کاکا سره به ملګري یاست؟ دې سره ملګري یاست. ته چېرته روان یې؟ زه همدلته مبرکو نجات ته ځو. نو موږ مشکل دا لرو چې منتب هم نشته، هسپتال هم نشته، سړک هم نشته، ګاډی هم نشته، کومکونه راسره د پروژو نه نشته دی. بس په خپله غریبۍ کې اوسېږو، بس کله کته ځو، کله په مریض هم پېښ شي
موږ چېرته رسو یا لاس ژوند د لاسه ورکړی یا زما سبا هسپتال ته ورسو نو په مشکلاتو لاړو کې لرګو کې تورو والته وړو که نه او ملک هم دغه ملک دی تاسې ولیدل زما سبا تاسې هم نه دي راغلي ځنګلونه دي زما سبا خوشې دي سړک نشته دی سړک نه غټ مشکل لرو که نه دا کلینیک هم دی دا لیدلی د ماشومان راشي په نمایش منطق کې دغه کوي سبقونه وایي که نه مدرسه هم نشته دی بس دغه مشکلات لرو صاحب د ځنګلونو خبره دې وکړله زه چې د ستاسې ځنګل ته ګورم کونړ کې خو زه ډېر زیات ګرځېدلی یم د نورو سیمو په پرتله باندې د شینګش ځنګل تر ډیره بریده روغ پاتې شوی دی وهل شوی نه دی قطع شوی نه دی د دې علت څه دی د حکومتونو ورته پام او کو نه ولسي تړي او ناغې دا زمونږ د ولسي تړي او ناغې وي موږ ولس داسې دغه سره نه اوس د حکومت قبضه لګېدل د حکومت وایي چې یاره به پکې بند دی کټکي بند دی تجارت پکې بند دی نو زمونږ ځنګلونه د دې نه لږ سوچا پاتې شوي دي که نه موږ د ځنګل نه خفه کېږو نوره چاره چې نه غریب خلک یو که نه نو دا ځنګل نه رانه ختم شي نو اوبه هم ختمېږي زمونږ کروندې هم ختمېږي زمونږ مالونه هم خرابېږي نو په دې وجه زنګلونه زموږ آباد دي که موږ خفه کېږو که نه او که چېرته څوک یو ونه ووایي دوه ونې ووایي یا ځنګل قطع کړي د ولس ورسره برخورد څه دی څه ورسره کېږي دلته ولس او هغه ولسي تړي څه شی دي هغه تړي داسې صاحب چې چا کوم ضرورت پیدا شو یا کوټه جوړه یا ډېره جوړه یا جومات جوړه که نه د ولس سپین ږیري راټول کړي هغه کښېني چې ورځ ما فلاني ځای کې دا ضرورت دی دونه ونې راتلم یا یوه راتلم یا دوه راتلم نو هغه په مشوره باندې راتئ په خپل سر یې نشي راتولی او د مکتب څه حال دی دلته خو دا خو ډېر نفوس دی ډېر کورونه دي ډېرې بانډې دي نو ماشومان دا غونډېږي دلته منطبه ښه برقرار دی که نه راځي راغونډېږي خو اوس دې وخت کې چوټي او عمل کې بېرته دغه کېږي د راځي که نه نو منطبه هم ورته کې تاسې سورچکر شئ لیدلی دی بېرته څه برواډر شته زموږ وس نه کېږي چې جوړ یې کړو بس هېڅ همدغه شانې پروت دی که نه د لر غلی لیدلي ده او ماشومان ښه ډېر دي کم نه دي زه خدای به یې را جوړ کړي انشاءالله په دې وروستیو کې ورته د امارت اسلامي پام هم راخوتی دی ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني درنو کتونکو زه د مرکزي شینګش په مینس کلي کې دا مهال قرار لرم شینګش یوه لویه او پراخه دره ده ډېر زیات کلي لري بانډې لري او خلک په مختلفو غونډیو بانډیو او کلي کې ژوند کوي خو فعلا چې دا زه اوس کوم ځای کې قرار لرم دا هغه کلی دی چې د دې ټولې درې نوم د همدې ځای څخه اخیستل شوی دی چې د شینګش په نوم باندې یادېږي زما سره په څنګ کې یو قومي مشر هم ولاړ دی صاحب ستړي مه شئ او نوم راته واخلي ستاسې نوم څه دی ډېره مننه الله مراوله زما نوم شیر علي هلالزی دی د دې منطقې اوسېدونکی یم او ستاسو راتګ ته ښه راغلاست وایم خدای مراوله ډېره زیاته مننه حاجي صاحب هلالزی صاحب دلته د خلکو روزمره ژوند څنګه روان دی تاسو ته خدای پاک ډېر یو ښکلی طبیعت درکړی دی ښکلی چاپېریال دی پراخه ځنګلونه دي او یوه ډېره صافه هوا ده زه چې هغلته ګورم دغه لوګی بیل ښکاري په دې طبیعت کې موږ چې کله ښار ته فکر وکړو په ښار کې ډېر ګردونه وي هغه د لوګي خپل رنګ نه وي ستاسې ژوند او حالات ژواک څنګه روان دی الحمدلله که د هوا په رابطه باندې او د هوا د پاکوالي په رابطه باندې خدای هغه نعمت دی چې د دې موږ شکر نشو ادا کولی خدای یوه خبره به ته ویم چې د هوا نه خوړلی کېږي نو دا واقعا چې دلته ښکلې هوا ده او هوا مثلا پاکه فضا ده خو دلته د ژوند داسې مشکلات تاسو به خپل لیدلي چې اوس په دې لاره کې زه تللم یو زنانه یو نوی ماشوم چې دا به پرون زېږېدلی په غېږ کې نیولی دی او تقریبا 7 کیلومتره یا 8 کیلومتره هغه وړي دغه ته دی شفاخانې ته یا کلینیک ته چې هغې له واکسین وکړي هغه لومړنۍ مراسم څه وکړي نو دا واقعي خبره ده چې دا یو ښکلې منظره ده ښه طبیعت دی خو په حقیقت کې خلک په مجموع کې د داسې غربت سره مخامخ دي یعنې داسې خلک هم دلته شته دی چې سهار ډوډۍ خوري د ماښام دره کې نشته دی او ستاسو راتګ ته موږ خوشحاله یو نو دا که درته ووایم مبالغه دی نه تاسو به اولین کسان یاستئ چې تاسو دې منطقې له راغلي یاست د خلکو نه پوښتنه کوئ د ظاهرشاه بابا د وخت نه واخله تر دې وخته پورې زه ما احد من الناس به دلته نه راغلی چې یو چا نه پوښتنه وکړي چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي یعنې معنا دا چې موږ لومړي خلک تاسو لومړني خلک یاست دغه سپین ږیري دي نه هغه زموږ د کلي سپین ږیری دی فکر نه کوم څوک به راغلي او که په پخوا وختونو کې څوک راغلي نو هغه به داسې خلک چې د خپلو مخو دپاره به راغلي خو تاسو ته خپله پته وه چې جنګونه په دې لاره به ډېر خلک تېرېدل راتېرېدل خو هغه چې د وطن د بنیاد په خاطر باندې د ملک د آبادۍ په خاطر باندې څوک نه دي راغلي حاجي صاحب ډېره زیاته مننه زموږ خپله یوازینۍ موخه او هدف دا دی چې یوازې او یوازې د دې سیمې د خلکو ژوند د هغوی دودونه د هغوی دغه روان حالات راواخلو زه چې په دغه تقریبا 4-5 ساعته موټر کې مې مزل او د هغې نه بیا یو نیم ساعت پیاده او پلی مزل مې وکړ ما داسې کومه آبادي داسې کومه رغونیزه چاره
هیڅ ونه لیدل رښتیا هم دې سیمې ته کار نه دی څه نه شوی. دی حقیقت دی بالکل څه کول پکار دي چې دا سیمه خیرازه شي دا سیمه زرغونه شي زرغونه که څه هم طبیعت پې لورېدلی دی اما د ژوند د اسانتیاو لپاره داسې څه نشته دی. ما اوس هم کتل حتی تر دې چې دغه ټلیفون اسانتیاوې هم نشته هیڅ شی نشته دغه اوس ګوره زه د دفتر یو رسمي سړی یم حکومت نن دفتر زنګ ووایي زه د هغه د حوال نه خبرېږم ډېر مشکلات دي دلته ټلیفون نه واخله تر صحي خدمتونو پورې که دلته یو معمولي دی یو ماشوم ګوته په تبرګي هم پرې کړی شي تر څو چې دا صدابات او نه رسوي دا یا مثلا د یو پرې کلینیک ته دلته مشکل د صحت په باره کې ډېر دی د بیروزګارۍ په کې دا ټول ځوانان دی وګوره بیروزګار دي چې یو کار نشه په غیر له دې نه چې په دغه قدرتي ځنګل کې یو هغه هم دا چې اوس الحمدلله د امارت اسلامي له خوا نه دا ځنګل بندي شوي دي هغه روزګارونه هم نشته دی نو بس که درته وایم په 360 درجو باندې دا خلک د بیکارۍ بیروزګارۍ سره مخامخ دي نو ستاسو نه امید هم دا ده چې زموږ د خلکو دغه اواز تر هغه حده ورسوي چې د هغوی د منطقې ته پاملرنه وکړي که دغه سړکونه اساسي جوړ شي دلته به سیلانیان راشي د هغې دپاره بلته هوټلې جوړ شي تاسو خپله ویل چې دا یو ښکلې فضا ده یو طبیعت دی خو بدبختانه چې بس موږ ډېر لرې پراته خلک یو موږ نه څوک نه دي خبر چې دلته څوک شته او که نشته دی همدغسې ده انشاءالله زموږ موخه او هدف هم همدا دی د دې لپاره به مبارزه هم کوو او خدای دې هغه ورځ هم راولي چې موږ بیا ځلې شینګښ ته راځو او دلته د دولت هم پام راوښتی وي او د ګڼو دولتي او نادولتي موسساتو هم فکر او پام ورته راوښتی وي او دلته ګڼې رغونیزې چارې هم روانې شوي وي تاسې ډېره ستاسو نه مننه الله مو راوله کامیابه اوسئ خیر درنو دوستانو تاسو خو ما ویلي وو چې د دې غره په سر یوه ډېره ښکلې او هنري کوټه ده البته کور دی همدغه کور ته مې د ورتګ تکل کړی دی نو زما مزل هم تقریبا په ختمېدو دی او زه یې هم د لا د باده ایستلی یم دغه شانته سیمو ته چې ځې په دې ګړنګونو او په دې کږلېچونو خېږي نو بیا به خامخا د تا سره دغسې یوه انټوک یا امسا در سره چې دا نه بغیر له دې څوک نشي تللی او ما هم یوه دانه را پیدا کړې ده نو ورځو دغه کور ته او د دغه کور له اوسېدونکو سره به خبرې کوو د هغوی حال احوال به اخلو تاسې مې هم ملتیا وکړئ چېرته به ځئ نه زه نو بالاخر هماغه کلي ته او هماغه کور ته راورسېدلم نو دغه دی په نږدې کېدو یم په صبر وکړه چې دا دروازه ټک ټک کړمه کلیوالي ژوند دی دروازه خو نشته دغه السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا اجازه ده اجازه راځه ستړي مشي جوړ تازه تکړه څنګه صحت دې ښه دی خیر رالی په خیر یې خیر اوس زندگی ښه ده الله فضل ستا خیر خدای دې واړو خوشحاله کړه نو زه خو خبریال یم او د هغې پورې باندې نه نو دا کور ولید او ډېر زیات مې خوښ شو نو ماته اجازه ده چې سر هو راځه ډېرې ته درشم هو راځه ډېرې ته راشه راځو نو کور دې آباد کور دې آباد الله فضل خیر دی الله فضل خیرت دې ستا خیر غواړو نو تا سره یو خیر رالی خیر اوس خدای دې تعالی خیر درکړي ستا خو ډېره بس الله دې راخ درکړي خدای دې خوشحاله لره الله دې خوشحاله لره کور دې آباد تاسو دلته رالی په دغسې خیر دی د خدای فضل خدای دې تاسو خیر دی شکر دی د الله فضل دی څنګه د الله فضل خیر دی زندګي څنګه ده ښه ده ډېره ښه ده شکر دی خیرت دی نو دې کټ کې بل قدمه دې کټ کې لږ دمه جوړه کړه اجازه کېنه سره او دې کېنه تاسو کېنه راځئ ته کېنه ځه تم کېنه ته کېنه درنو دوستانو نو دې سیمې ته راتګ کور د آباد داسې ښه قوي او پوره انرژي غواړي زه خو ډېر زیات ستړی شوم کاکا بس دمه وکړه دا خو غر وطن دی او دا د دې خو صاحبه دا هواګانې موږ خو دې ته ناست یو دې ملک دې ښایسته ناست یو ته نو چې ګرځې ته هم دغسې ستړی کېږي زه خو موږ دې ملک خلک ګرځو خامخا سپین ږیري شو که نه او دلته خو دا وطن نه ګوره نه هېڅ شي درک نه لګي نور خو دغه بوټي دي دا هواګانې دي دا صاحبه د ښې هوا ته موږ ناست یو دلته او دغسې ورونه هوا خوشا خلک راشي ښایسته خلک راشي کاکا نو زموږ خو دا 2 ورځې او یوه شپه د ستاسې په کلي وطن کې وشوله دا هغې پورې غونډۍ نه او باندې نه مې د ستاسې کور او دا دیره وکتله زړه مې وغوښتل چې ستاسې خواته راشم نو مجلس به کوو کیسې به هم کوو خو زه ډېر تږی شوی یم یو ګیلاس اوبه به چا راوغواړو او بیا به خپلې خبرې کوو هلکه اوبه راوړه او چای مو سره راوړه ښه کاکا دا راته ووایه
چې د څومره وخت راهیسې په دې سیمه کې اوسېږي او دا ځای او دا موقعیت د ولې غوره کړو؟ شینګش خو پراخه دره ده، یو بل ځای له ولې نه تللی؟ دا خو صاحب زما کور دلته له پاسو کنه برو بیا دا ځای ډېر لږه هوا یې صحیح وه، دا ځای ښایسته و. دا کور مې وجوړ کړی دلته، اوس مې جوړ کړی، دا 10 کال به کېږي دا کور مې دلته راوړ. او د هغې پخوا چېرته اوسېدلو؟ د هغې پخوا یو وخته پورې کوټوالي پیدایښت زموږ په نهریت کې شوی دی او بیا راغلي دلته مو ځمکه اخیستلې وه، دلته اوبر و دغه بعض ځای کې دغه لوی کمر لاندې دغلته هم کور دی، زوړ کور هم دلته دی. زوړ کور هماغسې کې؟ نه هغه د لوی کمر یخته دی. نو دا خو ډېر زیات تړنګ نه دی؟ ډېر تړنګ یخته دی صاحبه، خو سابقه باندې دي، سابقه باندې دي. او بیا مې بس دا اړه ومنل چې دا دلته دغه کو ده، دلته رالو او بیا مې دا ځای دغه کړه برابر کړو، جوړ مې کړو او بیا هم دا ځای برابر کړو. د هلکان هم بس خدای راجوړ کړل، د کوټې موټې مې د جوړ کړې دلته دي نو دلته اوسېږو، دا ځای ښه دی. نو ستاسو تقریبا 10 کاله کېږي دې سیمه کې اوسېږي؟ 10 کاله کېږي دې ته راغلي وو، مخکې برو مخکې هلته وو، بس اوس هم دا ځای جوړ کړل دلته راغلي. څومره اولادونه دي او هغوی چېرته دي؟ نو هغه مشران یو 3 زامن مې جلال آباد کې دي، مزدوري کوي، یو هلته دیرم دي، همالته جلال آباد کې اوسېږي او بس کاروبار کوي هغه هلته دي، او دا هلکان دلته ما سره دي، دا څلور هلکان هلته ما سره دي. زه خو دې سیمې ته زه چې دې سیمې ته را داخل شوی یم نو تقریبا 2 ورځې یوه شپه مې وکړله. دلته د تلیفون هغه تلیفوني شبکې هم کار نه کوي. تاسې د هغوی نه څنګه خبرېږئ؟ هغوی له تاسې نه څنګه خبرېږي؟ څنګه د یو بل احوال لرئ؟ هغه خو صاحب موږ داسې کوو که نه چې د تلیفون پس موږ ډېر لرې مزل کوو. زو دغه مخامخ هغه وړاندې غر نه دی، دغه ته وځو نو دغه نه بیا کته مخامخ کېږو د تلیفوني شبکې دغو ته انټنو ته که نه دا بیاګانو ته، نو چې هلته مخامخ شو بیا دغه نه تلیفون کوو نو ضرورت راپه کېږي. ډېر لرې ځو، ډېر زیات لرې، ډېر لرې ځو صاحب، بیخي لرې دغه اندازه ډېر لرې. دا خو ډېره ګران هم ده. یا دغه څوکې ته خېږي، دغه څوکې ته خېږي د غره سر ته، یا دغه ځان تلیفون کوو. ستاسې اولادونه هم په ننګرهار کې اوسېږي، نور موږ او تاسې په یو سنتي او اجتماعي ټولنه کې ژوند کوو، طبعا خپل خویندې لرو، غم او ښادي لرو، د هغوی نه باید سړی خبر شي. داسې خو به هم کله نه شوي چې مثلا په ننګرهار کې د کوم کاکا د زوی واده او تاسې ته سوال ځواب را لېږلی او هغه د واده کار تاسې ته یوه اونۍ وروسته را رسېدلی او هغې کې داسې شوي چې ناوکۍ خور هم بېرته له ومې راستنه شوي، داسې خو به هم پېښېږي. دا تکلیفونه پېښېږي صاحب، دا خو ډېر دي. او د مړي دغه وکړو، دا تلیفون وکړو که نه، هغه نه څوک راځي دلته دې کلي ته راځي، بس هغه نه جنازه شوي، دا خو ټیم وي که نه، جنازې خو ټیم وي. نو هغه چې دا راسي دلته چې جنازه شوي، هلته غم ښادي، هلته چې غم ښادي هغه چې موږ ځو هلته هغه واده شوی. مسلې دغسې موږ ته ټولې ګډې وډې دي صاحب. دلته په دې ملک کې د سړکونو ډېر دغه دی، د موږ باندې ډېر سخت ضرورت دی، هېڅ چاره نه کېږي. زه خپله چې راتللم نو دا سړک مې وکتو، ډېر زیات کندې کپرې دی، لوړې ژورې پکې دي، په ډېرو لوړو تړنګونو کې ویستل شوی دی. دا د ولسي خلکو ویستلی دی یا درته بل چا ویستلی دی؟ دا سړک درته چا ورغه او چا جوړ کړ؟ تقریبا یو اندازه دی، نور نه دی، او ډېر خطرناک دی، لوړ لوړ تړنګونه هم پکې دي. دا تقریبا صاحب 10 کیلومتره سړک دی، د دې ځای نه ته دغه پورې د سړک کلینیکه پورې، کلینیک کوز نه دی، لچک کلینیک، د دې کلینیک نه سړک رابېل شوی دی. دا 15 کیلومتره سړک دی. دا ټول موږ په تسکور صاحب، په تسکور والے خپل لاسي جبلو باندې دغه سړک موږ ته را رسېدلی دی. خو ډېر کمزوری دا دی چې هر ګاډی پرې نه راوړي، هر ګاډی نه راځي. څه ډول موټر پرې راځي؟ بس صرف دغه غټ ګاډي دي، دغه مرسیډیز، مرسیډیز پرویل موټر چې پرویل موټر دغه شی نه شته وي، پرویل دا غټ ګاډی هم راځي، خو 2 ګاډي راځي، نور شته دي هم راځي، هم څلورمه پنځمه باندې دغه کېږي، راکوزېږي. نو که دلته ناڅاپه یو مریض پیدا شي بیا څه کوو؟ چې مریض پیدا شي صاحب، د مریضان خو داسې حال دی چې ویا خو یا لار کې مړي او چې رسوي نو بیا هغه دغه نه وتلی د هڅه نه وتلی که نه، دا خو ډېره لرې لار ده، دغه کې وړو، دا یا په کټ کې یا په زنازه کې دا وړو، او چې رسوي نو دې باندې هغه وخت تېر شوی، کومه زنانه بیماري، د زنانه ماشوم بیماري هغه هم غر کوي، موږ هم غر کړي، اوږې هم شنې بنې ایسه، بس کار ټول دغسې ګډ وډ دی، کار خراب دی او هر څه نه پاتې دی. خو دا سړک چې کوم دی، خو دا ویم
ګاړه پې نه دایمي ګاړه نه دایمي ګاړه نه چې ته یو ورځ باندې په څلورمه پنځمه ورځ ګاړه پیدا کېږي چې بیا کوم ګاړه موږ په مریض دپاره ونیسو هغه 15,000 روپۍ باندې ځي د شینګښ په دې لویه اداره کې زه چې د ستاسې ډیرې ته راغلم دا ستا چاپېرچل کې چې دا کوم ځنګل مونږ ګورو دا طبیعت تر ډېره بریده دا ونې روغې پاتې شوي دي ولې داسې ځنګلونه خو د کونړ په نورو ولسوالیو کې هم شته په شیګل کې هم شته دی هغه ځای قطع شوي دي پرې شوي دي تاسې څنګه دا وساتو داسې موږ داسې وساته چې دا موږ قومي ناغه لرو قوي بندیز لرو یا قوي ناغه لرو چې دې کې یو سړی داسې ورانې وکړي چې هغه بې ځایه ونه ووایي د هغه نه موږ ناغه اخلو پسې ځو هلته ورته کینو ناغه ترې اخلو تاوانوي چې دا ونه مه ووه دا ملک دی دا ډېر ښایسته وطن دی دا موږ چا له وانده نه ورکوو ساتو یې ځان له په خپله هم کوشش کوو او چې بل څوک یې ووایي هغه پسې ځو د هغه نه ناغه اخلو بیا نه راځي لیدونکو په لومړي ځل مې د شینګښ په دره کې هغه قومي تړلې او ناغې وکتلې هغه د پښتنو پخواني دودونه کلتورونه رواجونه پخوا به هم دغه ډول تړې وې ناغې به وي د تیږې غوستنه به وه او دې ته ورته نور ګڼ هغه څه د پښتنو رواجونه روایات او کلتورونه هغه ټول په دې سیمه کې شته او ډېر ښه ښکاري زموږ دغه ځنګل طبیعت هم پې روغ ساتلی شوی دی د قطعې مخنیوی شوی دی حاجي صاحب دا طبیعت ډېر زیات ښکلی دی او داسې د سړي زړه هوا کوي چې یو څه ووایي که نه دلته خو داسې د مرغانو اوازونه م اورېدل کېږي څه ډول مرغان پیدا کېږي پخواني وحشي ژوي حیوانات څه شی شته که نه اوس ختم شوي دي ځکه دلته خو په دې خاوره او په دې وطن باندې د څو لسیزو راهیسې انقلاب تېر شو دا خو صاحب دا عمل چې کوم دی که نه دا د سهار کې چې راپاڅېږي سهار کې په دې ملک کې یو رقم مرغۍ دي چې داسې اوازونه کوي که نه چې ته هسې دې کور کې ناست ستا بداړه خوشحاله وي ډېرې زیاتې مرغۍ دي صاحبه ډېرې زیاتې مرغۍ دي دا ځنګل دی په دې کې قسم قسم مرغۍ ناستې دي صاحبه دا اوازونه کوي دا مغلې قطع شو دا بیا هېڅ ته ختمېږي ځکه زموږ ختم ملکونه هم ګوره هغو کې همدغسې بوټي وو په هغه ملک کې ختم کړو مرغۍ ختم شو هغه څه ختم شو بارانونه پرې ختم شو کوم ملک باندې صاحبه مهربانه بوټي یي که نه بوټي ولاړي ځنګلات یې صحیح صاحب الله پاک پرې باران هم کوي اوس دا سیمه صرف په بارانه آباده ده داسې اوبه نه لري دا که نه یو سیلابي وبهي یو پسرلي وبهي خو دا چې عام توري اوبه نه لري نو دا ملک صاحب په دغه وزن چې دا څه مرغۍ دي څه قسم غره کې څه حیوانات دي ځناور دي دا صاحب مهربانه هر قسم ځناور دلته شته هر قسم ځناور دلته شته تا په خپلو سترګو څه شی لیدل ما صاحب دې ملک کې یږ شته دې کې لیوان شته په دې کې شرمخان شته دې کې شادوګان شته یعنې چې څه وي هغه ټول دلته موجوده شته دا ملک ډک دی شرمخ دې لیدلی دی هو څو ځل مې کوچنی څنګه ډار کړی د ډارونې شی دی خو داسې دا شتب کې یعنې مطلب دا شی خو دا ټول شته دی خو د ډارونې شی خو دی نو مال هم ماتوي زموږ د بزې هم ماتوي غواګانې هم ماتوي خو د دې ځنګل جامه ده هغه طبعا په ځنګل کې خو هر قسم حیوانات وي تاندي وایي په ځنګل کې هر قسم دغه ځناوري هر قسم ځناوري هر قسم شته د ځوانۍ پر مهال دي ښکار کوو که نه علاقه ورسره لري خامخا دې ملک موږ ښکارونه کړي دي که نه خو اوس چې خاص ښکارونه نه کوو دا ملک مخ د داسې دی چې د حیوانات کمیږي د ښکار سره نو اوس هم دا زیات کارونه پرېښودي دي لکه د ښکار شو دې ملک موږ ډېرې یېږې وجلي صاحبه ډېر لیوان هم وجلي صاحبه دلته د مال ساتلو مال به هم ساته نو دغه شی چې پیدا شي خامخا مرګ غواړي دی فکر دی خلک دا د ځنګلي چرګانو خبره کوي ما خو کتلي نه دي نو چا راته بېګا ویل هغه پورې بانډه کې شپه وه وایي دلته ځنګلي چرګان پیدا کېږي لیدل کېږي تا لیدلي دي دلته صاحبه ځنګلي چرګان شته دی سهار کې نارې وایي اوس هم شته دی مخکې وو خو مخکې بیخي ډېرو مخکې بېنهایه ډېرو خو بیا اوس یې کمی کړی خو موږ دې خلکو به ویل چې هلکه دا شی دا چرګان درمو دا بیخي ختمېږي دا بیخي ختمېږي بیا نو دا ځنګل ته دا ځینې چرګان او د ځینې حیوانات وجل د منع کړي دي حاجي صاحب دلته خو نور داسې د ژوند ضرورتونه هم نشته کاري بوختیاوې هم نشته دی د خلکو ژوند به یوازې په همدې مالدارۍ او په کرونده باندې پایي کرونده باندې پایي او داسې ډېرې پراخه ځمکې هم نشته ځکه ټول غرونه دي رغونه دي ګړنګونه دي خلک څه کوي روزمره ژوند دي څه شی دی یا روزمره ژوند خو دې کې نور شیان نشته صاحبه خو مخکې خو زه د مال خلک به ډېر اوس د مال هم کم شوی دی خو د چا لږ او چا ډېر هم دې ځکه ملک کې دغه کوي دا خپل ضرورت را پاکوي که نه خپل ضرورت را پاکوي مالدارۍ باندې یا چا 15 بجې 10 بجې د چا ډېرې مي دا ملک د بال ملک دی خو اوس مخکې مالونه ډېر زیات اوس مالونه هم کم شوي دي مالونه ولې
ولا په دې حساب نه پیګو کوم مخکې چې کوم حالات هغه اوس کله کمزوري دي زه کوشش کوي چې به مال په دغه باندې د خلک مخکې لاړ شي او نو ځکه یو ځای بل ځای اخلي راولي اوس د خلک اجازه تیر شوی دی د راغلي دي د خلکو ټول تری په نامه شال پروتو نو د ایراد نه داخل به تر اسانه شوی دی څوک دلته راغلي څوک جربات پاتې وي څوک کته کونړ کې پاتې وي خو چې کوم خلک راغلي کوشش کوي چې موږ په کناب شمال به ته پیدا وکړو چې مخکې شمال به پیدا کړو د شتمي دلته به کې زیات مال په مربوط لري اوس مال کمزور دی بس بانک به تا ما 15 بجې دی وری لاس بل دی شل بل دم دغه شی پاتې نو شي شیدو مستی مت او دغه نمبر اس ان شاء الله چې مال شای ادایي دغه یو ډیر ځته دغه یو غوا دوه درې غوا څلور منګم ساتو او یو پنځه شپږ بجې ساتو نه په شي کې ولاري نه بالکل ټیک دی نو دغه د ملک دغه دي سرمایه منګه ډیر ځت خدي خدای تاسو خلري له تاسو ډیره زیاته مننه کوم امين که کورم آباد تاسو تراغلي و مستیا مو کړلاو موږ دې چې تر ابریګ وسلو راغلو ډیر خاصاتم سره کېر شو خمر سمو چې در سره اخله زبدا چارمغز خورم به ډیر زیات خون لري دغه اخره او شینګش خولي او زرغونی درې ته زموږ دا سفر په همدې ځای پای ته رسیږي موږ بیرته د اسداباد په لور روان شوي یاستو یو ځل بیا چې زه شوکت اعتمادي د خپلو تخنیکي همکارانو سره د کلیوالي رنګونو په یوې بلې خپرونه کې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسې ټول په پاک رب سپارو پاک الله مو منس